قرآن کې الله رب العالمین دغه ټوله جواب ورکړو دغه منافقانو له ګن به ستا د خولې نه راغورځېږي او بیا به عالم ته وایي چې غلی شه زر زر یې پوسټونه ورکړه د ملحدینو دا ناکام وکیلان او د شیخ عبدالحمید خلاف دی پلانې صاحب ایف آی آر وکړي خپله خوله دې بنده کړه مه غاپه سپیه دا د سپو په شان خوله دې بنده کړه. اوس زموږ د صوبې په سطح او بیا خاص کر د پښتنو په سطح یو نوې فتنه د یو شاعر د لاس راوچته شو. د هغه شعرونه خو موږ نه وو اورېدلي خو زمونږ شیخ عبدالحمید حفظه الله د کامبټ چې یو بهترین جید عالم دین دی او دا عالم خپل یو انداز د تقریر د بیان دا د الله تقسیم دی چاله یو انداز ورکړی چاته بل انداز ورکړی او دغه انداز داسې دی چې خبره ډیره په ګرم جوشۍ سره کوي او داسې بناوټ او تصنع او ځان ښودل نه دي والله چې دا غیر اختیاري کیږي د چا چې د فن سره واسطه یې په دې پوهېږي دا غیر اختیاري کیږي دا نه چې د عالم هسې ځان ښیي یا بناوټ کوي دومره د زړه د درد نه هغه خبره کوي کله کله. هغه شاعر ټوله شاعري او د هغه الفاظ چې راجمع کړي نو زه یم که دلته یو انپړ ملګری زموږ ناست دي که نه چې نه سکول ویلی او نه مدرسه ویلي خو ساده باده مسلمان او د الله رب العالمین موحد بنده دی غیرتي هغه ته یې مخې ته کېده وایي دا شعرونه څنګه دي زه هغه دې فیصله وکړي دا فیصله به هغه ته پرېږدي چې دی د خدای نه ګیلې کوي الله رب العالمین ته زموږ په معاشره کې خدای ویلی کېږي که نه که نه د الله نه غیر بل چا ته خدای ویلی کېږي تاسو نه تپوس دا یو خطا ده لکه ایرانی لفظ دی خدای استعمالول پکار هم نه دي الله ویل پکار دي خو زمونږ په معاشره کې دا خدای لفظ د الله لپاره استعمالیږي صحیح ده. بیا هغه لګی د خدای نه ګیلې کوي چې خدایه لکه د هغه د اشعارو هغه خلاصه دا ده زموږ هغه سره څه ذاتي دغه نشته نه نه پېژنو نه ورسره چېرته میلاو شوي نه مو سره د پولي پټي مسله شته بلکې د دې شاعر دپاره م والله چې موږ هدایت غواړو چې الله رب العالمین دې هدایت ته راولي چې الله جنت ته لاړ شي مزي وکړي انعاماتو ته لاړ شي. د نبي علیه السلام زمانه کې داسې ډېر بدبخت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف بیا اشعار ویل وروستو بیا توبې ویستلې او چا چې ونه ایستله هغه نبي علیه السلام د تورو په ذریعه باندې د هغوی علاج وکړلو ځکه چې نبي علیه السلام سره نظام و قانون و حکومت و دا کار د حکومت دا سزاګانې ورکړل زما استاد عوامو کار نه عوام به دا قانون په لاس کې نه اخلي ځکه دې سره فساد جوړېږي بیا دا د ګورنمنټ ذمه داري چې داسې خلک به کنټرولوي سموي به اول به ترې وضاحت طلب کېږي چې بهی ستا څه غرض ولې ته د الله نه ګیله منې او ته بیا دا خبره کې دغه شعار خلاصې دا ده چې الله دا ړانده دې پیدا کړي دا تا نه ګیله من دي تا نه ډېر خفه دي یو څو ړانده د خدای نه ډېر خفه و نعوذ بالله من ذلک او دغه رنګه ګوډان شلان د خدای نه ډېر خفه و یتیمانان ډېر خفه و چې زموږ پلار زلمی و ځوانو او تا موږ نه مړ کړو موږ دې داسې واړه واړه پرېښود او فلانې او غریبانان د خدای نه ډېر خفه و نعوذ بالله او دا او دا او دا. نو بعضې هغه خلک چې نه په دین پوهېږي او نه په هغه انساني خویونه پکې شته دی هغې راولګېدې دې تاویلات یې شروع کړو او سړی خو حیران هغه چاته چې نوم پې د ملا پروتي او هغه هم الله رب العالمین یې دې خلکو ته ښکاره کوي چې دا غټ ګمراه دی ګوره هغه هم راپاسي نه نه دا مطلب نه دی د خدای نه مطلب مراد خو شهباز شریف دی شهباز شریف دی شهباز خدای نه مراد وایي دلته د دې شاعر څه دی وایي دا مراد دی بادشاه دی وزیر اعظم دی صدر دی تاسو ما ته دا ووایئ زموږ په معاشره کې کله شهباز شریف ته چا خدای ویلی دی او چېرته زمونږ یو بل وزیر عمران خان ته چا خدای ویلی دی زرداری ته چا خدای ویلی دی د الله بنده دا څه کوي ټول خلک در پورې خاندي په کورونو کې پسې زنانه او ماشومان هم خاندي چې دې سړي باندې څه چل وشو مونږ یو چل دا وشو چې د نبي علیه السلام د احادیثو ازار ووالو چل دا وشو و د الله بنده هغه څه وایي لګیا دی هغه وایي چې دا ګوډان دې پیدا کړي دا شلان او دا ړانده او دا کاڼه او دا یتیم کړی دی نو دا خلکو له پلاران شهباز شریف او بادشاه وجني چې یتیم کوي هغه غلی ناست دی هغه لا وضاحت نه دی کړی چې چا چې کلام دی او ټوله ناکام وکیل جوړ شوی ټوله وکالتونه کې کښېنه ناکام وکیل مه جوړېږه چې کوم ځای کې باطلي ته به د هغه وکالت کې ناکام وکالت مه کوه هغه لا غلی ناست دی هغه وضاحت هم نه یې کړی چې څو پورې هغه وضاحت نه کړی د شیخ عبدالحمید دا فتوا بالکل صحیح ده چې څوک الله رسول او دین پورې استهزا وکړي دا کافر کېږي به دی اجدا خبره ده چې تکفیر د معین به څنګه دی خاص شخص باندې د کفر فتوا هغې کې بیا وضاحت شته د علماو
چې دنه به تپوس کوي که ته بېهوشه وې که ته پوهېدلې نه جاهل وې که څنګه چلو هغه تقریبا 9 موانع چې بعضې علما ذکر کوي هغه علمي خبرې ده د فن د علماو خبرې دي خو دا یقیني ده چې قرآن کې الله رب العالمین دا خبره سورة التوبه کې دا خبره الله رب العالمین ذکر کړې ده منافقان په لاره باندې را روان دي کله چې د غزوه تبوک نه واپسي کېدله یا بعضې وایي چې دا غزوه د بني المصطلق وه په دې کې دی منافقانو څه خنداګانې شروع کړلې په صحابو پورې الله او رسول پورې یو ګپ یې راواخست الله رب العالمین پورې همداسې ښکاره خبره نه وه کړې خو داسې کنایو اشارو کې نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغه چې دې خلکو خو دغه شانته کار وکړلو نو دوی څه ویلې نه جی منګه خاصې ګپ لګولو انما څنګه دی كنا نخوض ونلعب من خاصې خپل منځ کې څه مشغوله کول او لوبې هم کولې جي منګه لوبې کولې او مشغوله ځان هم مشغوله و اوس هم بعضې دا خو یو هسې فني کلیپ دی کلیپ یې جوړ کړی د اسلام خلافي مړه دا خو د خندا کلیپ دی دې کې څه دي د کفر کلیپ دی د خندا نه دی ټارګېټ یې اسلام دی ټارګېټ د اسلام شرعي پرده ده دا پرده الله قرآن کې ویلې ده دا کلیپ د پردې خلاف جوړ شوی د حیا خلاف دا د کفر ترجمان کلیپ دی واوره په اسلام او په دین به چا سره کمپرومایز نه کې چې بعضې ګیدړان راپاسي د ګیدړان واورئ ګیدړانو دا زرزری پوسټونه ورکړه د ملحدینو دا ناکام وکیلان او د شیخ عبدالحمید خلاف دی فلانې صاحب FIR وکړي چې ولې د کفر فتوا لګي دا به بیا در باندې لګېږي واوره ته زموږ خوله نشي بندولی خپله خوله دې بنده کا مه غاپه سپیه دا د سپو په شان خوله دې بنده کا تاله ورته ور واچوه ته عالم ته خوله بنده کا ته خوله بنده کا بکواس په ته کې غپېږي په ته ګن به ستا د خولې نه راغورځېږي او بیا به عالم ته چې غلی شه عجیبه خبره ده قرآن کې الله رب العالمین دغه سپو له جواب ورکړو دغه منافقانو له الله رب العالمین فرمایي قل اے نبی دې سپو ته ووایه ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم دا د الله فتوا ده زما نه ده زما جذبات نه دي ګوره الله رب العالمین فرمایي دې خلکو ته ووایه ای زما نبی د ګپ دپاره د خندا دپاره د ټوکو دپاره د استهزا دپاره تا ته بل څوک میلاو نه شو ورته ووایه نبي ابالله آیا په الله پورې و آیاته او د هغه په ایتونو پورې و رسوله او د هغه په رسول پورې کنتم تستهزئون تاسو ټوکې کوئ لکه ګپ دپاره بل ټاپک نشته دی بس دین دی اسلام دی رسول دی الله دی بس دا د ګپ دپاره تاسو ته میلاویږي دا تاسو ته د ډرامو جوړولو دپاره میلاویږي دا تاسو ته ستاسو د ټاک شو دپاره دا موضوعګانې میلاویږي ستاسو د شاعرۍ دپاره تاسو ته دا موضوعګانې میلاویږي قد لا تعتذروا بانې مه کوئ عذرونه مه کوئ قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کفر هم کړی پس د دعوی د ایمان نه کلمه م ویلې ده خو په دې خبرو کافر شوي د الله رب العالمین الله پوری رسول پوری آیتونو پوری او په آیتونو کې چې کوم د دین احکام دي دې پورې ګپ لګول ګیرو پورې خندا د علم په نوم پورې په دې طریقه خندا چې مولا داسې وکړو مولا دا مولا څوک دی کوم چې غلط مولیان دي موږ هم خلاف یو تاسو ته پته ده زموږ خطبې درسونه تاسو اورئ څومره چې غلطو عقیدو والا مولیان دي بدعاتو والا دي او دغه رنګه د قرآن او حدیث خلاف دي موږ پرې رد کوو که نه کوو که د مولا غلطي ګورم نو راشه ما نه زده که په مولیانو کې هم غلط شته قرآن او حدیث خلاف خو ته چې نفس دا مولا یادې بس صرف مولا نو ستا بل غرض نه دی او نه مولا له څه تکلیف ورکولی شي بلکې ستا ټارګېټ اصل کې اسلام دی دا دین دی ځکه دا مولا د دین ترجمان دی دا عالم نه موږ وایو لږ غوندې د انصاف نه کار اخلی لږ غوندې د عدل نه کار اخله لږ غوندې د دین د اصولم مطالعه کا چې تا ته پته ولګي